نن درته د اعتکاف یو څو ضروري مسله بیانوم چې اعتکاف فایده څه شي ده، اعتکاف وایي څه ته، او نارینه څنګه اعتکاف وکړي، زنانې څنګه اعتکاف وکړي. نو دغه ویډیو ضرور مخکې د سره شیر کړئ. که چیرې تاسې د هغه یو حدیث شیر کړئ د دې په خاطر باندې یو څوک په اعتکاف کې کښېني، نو چې څومره ثواب الله رب العزت هغه کس ته ورکوي دومره ثواب الله تاسو ته هم درکوي. د اعتکاف معنا دا ده خپل ځان د الله مخې ته قیدي کول، یعنې خپل ځان د الله مخې ته تړل، د دنیا ټول تعلقات پرېښول، خپل کور خپل بچان پرېښول، د الله در ته تلل، د الله سره تعلق جوړول، دې ته اعتکاف ویل کېږي. اعتکاف واجب دی که سنت دی که نفل دی؟ یو اعتکاف واجب دی چې یو انسان پر ځان باندې نظر یا منت ومني که مې چیرې فلانکی کار وکړ زه به په اعتکاف کې کښېنم، دغه اعتکاف واجب دی. او په ټول کلي کې اعتکاف پر ټول کلي والا باندې واجب دی، فرض دی. که چیرې په دې کلي کې یو کس اعتکاف کې کښېني نو دغه ټول کلی چې دی هغه د دې فرض څخه خلاص شو. بل اعتکاف سنت دی. اعتکاف یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د رمضان په هره میاشت کې په د اخرو لسو ورځو کې په اعتکاف کې کښېنستی، د اعتکاف سنت ویل کېږي. یو اعتکاف نفل دی، یعنی که چیرې یو انسان مسجد ته داخلیږي بس د اعتکاف نیت دی وکړي، د اعتکاف ثواب هم الله ورکوي چې څومره په مسجد کې وي د اعتکاف هغه ثواب کې هم شریک دی، او کم عبادت چې کوي دغه ثواب چې دی هغه جلا الله رب العزت ورکوي. نو چې کله مسجد ته داخلیږي د اعتکاف نیت ضرور کوي. نو او بل دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې چا یوه ورځ اعتکاف وکړي، یو ورځ په اعتکاف کې کښېنستی، دغه دومره زیات ثواب لري چې الله رب العزت د ده او د جهنم په منځ کې 3 کیندې پیدا کوي. د جهنم د اور څخه الله دومره زیات لرې کوي چې 3 کیندې الله پیدا کړي، یعنی 3 خندقه الله د ده او د جهنم مابینځ کې پیدا کړي. دغه یو خندق دومره غټ وي چې لکه مشرق او مغرب پورې څومره زیات غټ مزل دی، غټ فاصله ده، مسافه ده، دومره به الله رب العزت د جهنم څخه لرې کړي. او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کوم څوک چې په اعتکاف کې کښېنستی دغه 10 ورځې نو دغه د 2 عمرو او د 2 حج ثواب لري. یعنی که چیرې چا په اعتکاف کې 10 ورځې تېرې کړې نو دا داسې دی لکه 2 حج چې وکړ او 2 عمرې وکړې. او معتکف انسان دا د الله میلمه دی، او الله خپل میلمه ته عزت ورکوي، د میلمه اکرام کوي، الله میلمه د خپل در څخه نه چړي. او چې کم انسان په اعتکاف کې کښېني په اعتکاف کې هغه دعاګانې قبلیږي. ما خپل اعتکاف کړی چې څومره مې دعاګانې غوښتي الله رب العزت هغه دعاګانې راته قبلې کړي. اعتکاف چې دی هغه په مسجد کې کښېنستل، هغه مسجد چې په هغه کې 15 وخته لمونځ په جماعت سره کېږي په هغه مسجد چې دی په اعتکاف کې انسان کښېني. او ښځې چې دی هغه دې په خپل کور کې اعتکاف ادا کړي. او زنانه د زنانې اعتکاف چې دی که چیرې دا حائزه نه وي، دا د میاشتنۍ بیماري نه لري یا د ماشوم بیماري نه لري، دا هم په اعتکاف کې کښېنستلی سي. نو په کور کې که چیرې یو زنانې هغه یو خاص کوټه لري چې په هغه کې دوی لمونځونه کوي، په هغه کې دې اعتکاف ادا کړي، یا که چیرې هغه کوټه نه وي بیا دې دی داسې وکړي چې د خپل چې دا کوم ځای کې اوسي په هغه ځای کې دې په یو کونج کې دغه ځان ته دغه کونج جلا کړي، هلته دې د الله عبادتونه شروع کړي، او بې له ضرورت دې د بندې نه راوځي، د اودس لپاره د بندې راوتلی سي، د بندې د چا سره خبرې نه سي کولی. نو که چیرې د بندې د چا سره خبرې وکړي د اعتکاف یې صحیح نه سلو. نو د اعتکاف کې چې دی هغه دعاګانې ډېرې زیاتې قبلیږي. نو خپل هم هغه ځان تیار کړئ اعتکاف ته، بل ته هم دا پیغام ورسوئ. او که چیرې تاسې اعتکاف کې کښېنستی نو که چیرې تاسې په اعتکاف کې کښېنئ نو ځان ته هم دعاګانې کوئ، ما ته هم دعاګانې کوئ، د ټول امت مسلمه دپاره چې دی هغه دعاګانې کوئ.